السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي تاسو ټول به راته روغ جوړ او د ښه صحت جامې به مو په تن وسي. ګرانو ورونو، ډېر مې لازمي وګڼل چې په دوو اړخونو وغږېږم. دوه خبرې لرم له تاسو سره په همدې هیله چې د زړه په غوږونو یې واورئ. مشري ده. په مشرۍ کې بیا زمونږ کلتوري اړخ، بد کلتور چې موږ ته د پلرونو را پاتې شوی، دغه یې در سره شریک کړم. او بل اړخ یې دا دی چې دغه مشري چا ته ورکول شي، دغې مستحق څوک دی. دا دوه اړخونه دي. راځئ چې شروع د بد کلتور وکړو. زمونږ بد کلتور دا دی چې نن زه دې ته آماده نه یم چې زما با علمه با استعداده زوی، ورور چې په علم سنبال اوسي، هغه د خپل ځان مشر کړم، یا هغه دې زما په اړه باندې فیصله وکړي، یا هغه دې د کور مشري واخلي. دې ته آماده نه یم. ولې چې زما پیاده په ما لګیا. داسې یو عقیده په افغانستان کې شتون لري چې کشرخیلو ته زیان نه ورکول کېږي، د مشرۍ دغه هغه مقام ورته نه ورکول کېږي، په سر ورته شمله نه ورکول کېږي. ولې چې دا خو کشر دی. دا زمونږ یو بد کلتور دی. خو علم څه وایي، قرآن او حدیث څه وایي. اوس راځم د قرآن او د حدیثو اړخ. دغه مشري چې ده، دا په مشرۍ نه ده، دا په علم و استعداد او په مرتبه باندې ده. ښه مثال یې حضرت یوسف علیه السلام دی. هغه کمیس چې په میراثت کې به د حضرت یوسف، یعقوب، ابراهیم، اسماعیل علیه السلام کورنۍ ته ورکول کېده، چې د ابراهیم علیه السلام ته اغوستل شوی په هغې اور کې، هغه به دوی ته په میراثت کې ورکول کېده د مشرۍ په حساب باندې. نو د دې دعوه یهودا وکړله چې یهودا په ټولو ورونو کې مشر و او د یعقوب علیه السلام زوی و. نو ده وویله چې دا زما حق دی او یوسف د دې حقدار نشي کېدلی. نو دلته د الله پاک انتخاب ده او چې نه، حضرت یوسف علیه السلام باید پیغمبر شي، او چې کله پیغمبر کېږي نو هغه بیا میراثت کې درته ورکول کېږي. نو خبره مې دا کوله چې دلته هم دا خبره زمونږ او د ستاسې دپاره کافي ده. او عقل او قرآن او حدیث هم دا وایي چې مشري دې هغه چاته ورکول شي چې هغه د خبرو په انداز د یو انسان د قانع کولو وړتیا، قابلتیا ولري، او په علم باندې سنبال اوسي. هغه خلک چې صرف مشران دي او د خبرو انداز داسې نه اوسي لکه څنګه چې لازمي، هماغه علت دی چې زموږ وطن د دومره بدبختیو سره مخ دی او د پرمختګ څکه مو نه ده کړې. دغه بد کلتور هم له منځه لرې کړئ. مرتبو او استعداد ته په کتو مشري ورکړئ، ځکه چې قرآن کریم په 8مه سپاره کې دا راغلي: اوتو علم الدرجات، یعنی مقام، درجه، یعنی هر مقام ته په درجه ورکول کېږي د علم په بنیاد باندې. یو سړی پیغمبر یو پیغمبر دی، هغه په جنت کې اعلی مقام لري. عادي کس نشي کولی چې هغه مقام ته ورسیږي.
دا مشري پخوا وختونو کې صحابه کرامو په وختونو کې مشرۍ ته به چا غاړه نه ایښودله، ولې نن ورته کمپین کېږي ځکه چې دا کم علمه دي. عالمان خلک یې هېڅکله مشرۍ ته غاړه نه ږدي ځکه چې دا ستر مسؤلیت دی، ستر پیټی دی، د دې وړل ډېر ګرانه خبره ده. ځکه مشري قرباني ده. ولې د نن وخت خلک د مشرۍ امتیازات غواړي، ګټې غواړي، دې کې ګټې دي نو ځکه ورته کمپینونه کېږي. خو صحابه کرامو په وخت کې به د مشرۍ څخه ډډه کېدله او که کله به دوی ته مشري وسپارل شول دومره احتیاط به یې کاوه چې دا خپله ډوډۍ به یې ورته ورکړله، دا خپل حق به یې ورته ورکړه، دا به یې هم نیمه کوله، نورو ته به یې ورکوله. وایي داسې نه چې د بل حق مې په تیر کې راغلی اوسي، تیر کې اخیستی اوسي. نو خبره دا ده هغه خلک مشران کړئ چې هغه د قرآن او د حدیث نه خبر اوسي، په حق باندې فیصلې وکړي شي. او علم ولري. نور مو وخت نه نیسم، په رب سپارم. ښاد او آباد او سرلوړي او کامیاب اوسئ په همدې هیله چې د زړه په غوږونو مو اورېدلي دي اوسي او زموږ وطن ته د اصلاح، زموږ ټولنې ته د اصلاح او وطن ته د پرمختګ سبب وګرځي او د راتلونکو بدبختیو څخه خلاص شو. ما در سره په خپلو نیکو دواګانو کې یاد ساتئ. په رب مسپارم. ښاد او آباد او سرلوړي کامیاب اوسئ. د الله په امان.